بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې سبق کې څو څیزونه ذکر شوي چې په هغې باندې روژه نه ماتیږي. نن هم یو څو څیزونه ذکر کوو او بیا به ورپسې هغه ذکر کوو چې په هغې باندې روژه ماتیږي. اوس خو موسم ښه شو او سخته ګرمۍ کې دا مسئله رومال صادر چې سړی لون کی یا کپړې لمدي کی او لمدي کپړې واغوندي لون صادر په سر باندې واچي یې د ځان نه راچاپېره کی نو دې سره په روژه کې هېڅ قسمه فرق نه راځي. همدغه شانتې بار بار چې کوم دی نو لامبل د روژې په حالت کې نو بار بار لامبلو سره هم په روژه کې هېڅ فرق نه راځي. حدیث شریف کې راغلی دی، ابو داود شریف کې روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم با په روژه کې ګرمۍ کې ځان ته چې کوم دی نو صادر لون کو او د ځان نه به یې راچاپېره کو او ناستې به نو دې سره چې کوم دی نو لږ غونته کې انسان ته آرام او راحت ملو شي، روژې سره روژې فرق پکې نه راځي. دا شانتې که یو انسان په رمضان کې په روژه کې د ورځې روژې نیولې وه او دی بېهوشه شو او دا بېهوشي د ده دا چې کوم دی نو روژه ماتي ته ورسېدله نو دا روژه د ده وشوله، روژه د ده وشوله. خو لیکن که چرې دی بېهوشه وشو چا ورته په خوله کې چې کوم دی نو اوبه واچولې دوایي واچولې لکه عام طور سره خلک داسې کوي نو بیا روژه ماته ده. نو بیا که چرې دی په هوش کې راغی نو دی به د دې ورځې چې کوم دی نو قضا کوي او که نه چې کوم دی نو پرله پسې ټول رمضان کې دی بېهوشه نو د دې ورځې چې په کومه ورځ باندې دی بېهوشه شوي دی او خوله کې ورته چا څه اوبه دارو وغیره نه دي اچولي، دا روژه د ده شوې ده. ورپسې چې نورې کمې ورځې دي د هغې به قضا کوي. او که د شپې دی بېهوشه شو د شپې او دی داسې و چې د دې نه مخکې د روژه نیولې وه، مخکې نه سړي روژه نیولي نو خو چې دا شپه بیا راځي نو د ده نیت دی چې سبا به بیا هم نیسم که نه، د شپې چې دی نو د ده نیت دی چې سبا به بیا هم نیسم. نو لہذا که د شپې دی بېهوشه شو دا بېهوشي د ده پرله پسې جاري وه ټول رمضان کې نو دغې شپې پسې چې کومه ورځ ده دغه روژه د ده شوې ده، دغه روژه د ده شوې ده. ځکه که چېرې دا سړی پښمني ته راپا نه سي نو خو بیا په ناره روژه نیسي که نه، نو بس دا روژه د ده شوې ده. او نورې چې کمې دي نو د هغې خو به بیا لکه کله چې یو سړی روژه ماته کړي نو د هغې نه پس بیا وایي سبا به بله نیسم که نه، چې دا روژه ماته کړي نو بیا به وایي چې سبا به بله هم ورپسې نیسم. نو بیا خو ده لا روژه ماته کړې نه وه نو د دې وجې نه د هغه نورو به بیا قضا کوي. دا مسله د روژې په حالت کې که یو انسان په سپیمو کې یا په خوله کې لوګي دننه کو لوګي یې راخ کو نو دې سره روژه ماتیږي. لکه سیګرټ کې هم دغه خبرې نن سبا د سیګرټو په شانتې نور څیزونه راغلي دي مارکیټ ته د دې ماشومانو په نشه باندې چې کم دی نو عادت کولو دپاره دکاندارانو ته هم پکار دي چې دا څیزونه دې نه راوړي، داسې پکار دي لکه پیسې یوازې ګټل مقصد نه دی چې ته به پیسې ګټې چې مړه دا څیز خرڅېږي، نه هغه څیز چې په هغې باندې زما د قوم نسل او بچي تباه کېږي هغه قطعا نه راوړي. نو داسې یو منګوټې غونته کې څیز راغلی هغه بس خلک داسې راخ کي او بیا په دې پوزه باندې داسې یو لوګي غونته رابار کي، دا ماشومان یې کوي داسې. نو لہذا چې کوم دی نو دې ټولو څیزونو دې سره روژه ماتیږي. د روژې په حالت کې لوګي موګي دا به چې کوم دی راخ کې نه، که چېرې مثال کې اور بري زنانه او چې کوم دی نو لوګي وي او هغه د هغې په خوله کې یا په سپیمو کې یا سترګو کې ننوځي نو هغې سره روژه کې څه فرق نه راځي. خو ته به راخ کې نه، هغه راخکل بیل څیز دی او بغیر د اختیار نه تلل هغه بیل څیز دی. نو دې سره چې کوم دی نو روژه وی فرمایل چې ماتیږي ورسره. د روژې په حالت کې که د یو انسان چې کوم دی نو په دې خوله باندې وینه راغه یې په پوزه باندې وینه راغه او هغه ته کوم دی د خوله کې لاړله
او تالو ته ورسېدله نو د دې انسان روجه ماته شوله او کنه چې تالو ته نه ده رسېدلی نو بیا ورسره روجه کې هېڅ قسمه فرق نه راځي. دا خو بیا مونږ خوله کې اوبه اچو که نه چې اودس کوو نو یې سره څه فرق نه راځي. د روجې په حالت کې یو سړي چې کوم دی نو خوره وخوړه. بعضې عادتي خلکو میټي به پخوا خلکو خوړله، میټي اوس خو میټي نشته او د کوم دی نو خو لیکن خورې مورې شته خل بس هغه خورې هم تقریبا ختمې شو، یو څو دیوالونه پاتې را پاتې. نو که د روجې په حالت کې یو سړي چې کوم دی نو خوره وخوړله نو فرمایي چې د دې انسان چې کوم دی نو روجه ماته شوله خو دی به صرف قضا کوي، کفاره پې نشته. خو که دا انسان عادتي دی او عادتن خوره خوري، عادتن بعضې خلکو عادتن وي او هغې چې کوم دی نو خوري خوره نو بیا به ورسره دی کفاره هم کوي. دا د خوراک دی که نه نو بیا به ورسره دی چې کوم دی نو کفاره هم کوي. دا شان د روزې په حالت کې د اوسپنې څه څیز یا دا کاڼې وغیره وړوکې کاڼې خوله کې بس چې کوم دی نو هسې اړولو راړولو بس تیر شو، یا نن سبا مثال کې دا بلوري داسې څه څیز یا څه بل څه څیز چې کوم دی د اوسپنې او د یعنې چې کوم دی نو د خوراک د قبیلې نه نو بس د اوسپنې وغیره چې کوم دی نو دا شانتې و نو که چېرې چې کوم دی نو دا څیز یې تیر شولو نو روجه په چې کوم دی نو په دې باندې د ده نه ماتېږي. او که چېرې چې کوم دی نو دا څیز د چې کوم دی نو بطور دوایي استعمال کړي، بطور دوایي عادت چې کوم دی نو تیر کړي نو روجه ورسره بیا د چې کوم دی نو ماته شوله، قضا به هم کوي او کفاره به هم کوي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.